خیرخوا صاحب نن مو ټوله ورځ په مذاکراتو تېره کړله، اوس تقریبا د دوحې په وخت 11 بجې دي چې تاسو تر اوسه پورې مصروفه یاست. ډېره مننه چې وخت مو راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو هم مننه چې رالاست او موږ د وخت کې بیا هم دا غم او هم فکر در سره دی چې که په پیل کې ډېره مننه، که په پیل کې دا راته ووایاست چې مذاکرات نن نهایي شول او که به سبا ته هم دوام ولري؟ نه، مخکې خو قرار دا و چې نن به نهایي کېدله، خو بیا چون موږ پیشرفت هم درلودی او بعضې موضوعات مې لا هم په هغه کې پیشرفت درلودی او نهایي نه سوې، نو بیا هم مذاکرات د ننه څخه و سبا ته واوښتله. سبا ورځ هم جریان لري د مذاکرات. آیا د نن په مذاکراتو کې ملا برادر او خان دلته شرکت وکړي که نه وکړي؟ نه، د خپل شرکت نه درلودی او دې کې مذاکراتي ټیم شرکت درلودی، ټول حاضر و او خپل ملا برادر خان خپل ځای کې و، مناسب شرکت یې نه دی کړی. او خلیلزاد خو دلته موجود و؟ بلې و، هغه موجود. که دا راته ووایاست چې تاسو د دې روانو مذاکراتو پایله څه وینئ؟ د دې څه توقع لرئ چې آخر د دغه مذاکراتو پایله به څه شي؟ موږ دغه مذاکرات هم هغه توقع لرو چې موږ د مجاهدینو د شهادتونو د هغوی د جهاد څخه کومه توقع لرو، لکه د یو هدف دپاره هغه کېږي. موږ هم د دغه مذاکراتو د یو هدف دپاره د مذاکرات کوو، هغه دا دی چې په افغانستان کې د شهداو د وینو د دې زحمتونو د دې ټولو مسلمانانو د کړاوونو د دغو یو ثمره راسته راشي. ثمره یې په افغانستان کې اسلامي نظام او په افغانستان کې اسلامي بشموله حکومت دی چې ټول افغانانو ته شامل او ټول افغانانو ټول پرګنې په هغې شرکت ولري او دغه افغانان په خپل وطن او خپل په ټاټوبي کې آرام ژوند وکولی سي او تر یو آرام ژوند لاندې، تر امنیت لاندې خپل ژوند تیر کړي او دې ته کوم تکلیف نه وي او د اشغال خاتمه راسي. خو طبعا دا شیان به د اول دغه دا شیان چې سړي ته حاصلېږي د اشغال د خاتمې سره راځي، تر څو اشغال ختم سي او د هغه نه به اسلامي نظام په لټه کې د اسلامي نظام څخه به د یو داسې په اسلامي نظام کې د یو داسې حکومت غوښتونکي وي چې هغه ټول افغانان خوښ وي او په هغه کې داسې یو حکومت وي چې د ډېرو خلکو یعنې د افغانانو د اکثرو پرګنو د اکثرو افغانانو په هغه کې شرکت ولري او هغه ټول ته منلو وړ وي او په هغې کې خلک بیا آرام ژوند وکړي او د سوکالۍ او د خوشحالۍ ژوند پیل کړي او زموږ هغه مهاجر وروڼه چې د باندې دي هغه خپل وطن ته راسي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې ملکي تلفات ډېر زیات شوي دي، خصوصا کله چې امریکایان بمبارونه کوي یا چاپې وي. آیا دغه موضوعات دلته په مذاکراتو کې هم مطرح کیږي که نه؟ دې کې موږ همیشه دا ویلي دي چې هېڅکله دغه شیان چې دي دا پر مذاکراتو که چا په ذهن کې دا وي چې دا به دلته تاثیر ولري، موږ داسې پرې نه کړې ده چې دا دلته تاثیر نه لري چې خلک دا کوي او نه داسې کېدلی سي چې په ډېرو بمبارونو د خلکو په کورو خرابولو باندې په دې باندې موضوع نه حل کېږي او بلکې دا د هغوی لا د هغوی دپاره د زوال او د ناکامۍ سبب ګرځي. دا موږ بار سپې نه کړې ده او دا هم دغسې ده چې څومره قدر څوک هلته زور لګوي یا خدای نخواستې د خلکو کورونه خرابوي، هغه به هغوی ته تاوان کوي، هغوی به د زوال سره مخامخ کېږي. نو دا موږ سپې نه کړې ده دا خبره چې دا پر دې باندې کوم اثر نه لکېږي، لهذا د خلکو ته باید تکلیف ونه رسي، د خلکو کورونه بمباري نه سي او پر خلکو باندې بې ځایه چاپې ونه وهل سي او دا تقریبا اوس مقابل لوري درک کړې ده. تاسو اعلان کړی دی یا بلکې خلیلزاد په خپل ټویټ کې وویله او همداسې د جرمني هیواد وویله چې پر 8 او 8 جولایي په دوحه کې بین الافغاني غونډه کیږي. د دې په اړه که لنډ معلومات راکړئ. بلې 8 تاریخ باندې په دوحه کې دلته کنفرانس دایریږي، افغاني کنفرانس. په دې دا کنفرانس د هغو کنفرانسونو د سلسلې څخه یو کنفرانس دی چې مخکې په مسکو کې هم سوي دي، په جاپان او په دوحه کې هم مخکې سوي دي. خو دا کنفرانسونه د پخوا په شان باندې دغسې یو کنفرانس دی او دا د افغانانو د تفاهم دپاره دی چې افغانان او زموږ هم د دې نه هدف دا دی چې موږ څنګه د خپلو وروڼو او افغانانو سره د تفاهم لاره د اوس اختیار کړو، څنګه کولی شو د هغوی سره تفاهم وکړو تر څو په دې باندې دغه تفاهم ته د آینده دپاره چې د مذاکرات کله پیلیږي په هغه کې موږ څنګه وکولی شو چې یو داسې حکومت سره رامنځته کړو چې هم اسلامي وي او هم په افغانستان کې باشموله او ټول خلک په هغه باندې خوښ وي. د همدغه تفاهم دپاره دغه قدمونه اخیستل کېږي چې اصلي نتیجې ته موږ هغه وخت دپاره لاره پیدا کړو او دغسې تفاهم رامنځته سي او خلکو ته اطمینان حاصل سي او ټول د کوم هدف مقصد دپاره چې کوم کوشش کوو هغه ته ورسېږو. دغه مذاکرات چې نن دلته روان دي او تاسو وایاست چې سبا به هم ادامه وکړي، په دې کې اوس داسې یو مشخص یو محسوس پرمختګ شته که نشته؟ بلې موږ الحمدلله په دې مذاکراتو کې د دې وارې هم موږ ښه پیشرفت درلودی او دا یقیني خبره ده. اوس دلته شاید چاته به دا سوال پیدا کېږي
چې څنګه د دونې خبرې د دونه وختونه چیرېږي ولې یو شی نه راوځي. ګوره دلته دا موږ د مقابل لوري تر شا حکومت دی او زموږ تر شا هم موږ تر خپل شا یعنې حکومت لرو او په همدغه اندازه باندې موږ لکه څه د دوی تشویشونه دي موږ هم دا تشویشونه لرو. بعضې داسې په دغه کې پیشرفت خبره په دې باندې راغله چې بعضې کله کله دوی ته کوم سوالونه پیدا کېږي د هغوی دفعه موږ کوو، که موږ ته پیدا کېږي دوی د هغوی دفعه راته لټوي. بلکې کله کله په دې کې داسې څه دغه هم راغلي دي چې بعضې سلسلې یا بعضې داسې کله لږ داسې سختي ځایونه وي چې هغه موږ تر هغه تېرېدل غواړو، نو موږ هم د هغه دپاره لار لټوو. دوی زموږ دپاره هم چې زموږ کوم تشویش چې کوم د هغه دپاره دوی لار لټوي. او بل دا دی چې په دې مذاکراتو کې یو مسله نه ده، دې کې ډېرې مسلې موږ داسې درلودې چې هغه ته به موږ د حل لار لټوله. یو پلا مې کله ورته ونه لټېده، په دوم ځل کې مې دغه دپاره د حل لاره پیدا کړې ده. حتی بعضې مسایل وي چې دوی دپاره به مشکل وي، زموږ دپاره یې لټولې، زموږ کې مشکل وي دوی دپاره هم لټولې. خو الحمدلله هغه کې پیشرفت وسو، هغه اخر موږ تر هغه مراحلو تېر سو، دوی ته هم د منلو وړ شوې، موږ ته هم د منلو وړ شوې. زموږ تشویشونه چې دوی رفع کوي او د دوی تشویشونه چې دي هغه موږ کوشش کوو چې هغه رفع سي، تر څو د خپل هدف ته ورسېږو چې د دوی وتل د افغانستان څخه دي او زموږ خاوره چې د دوی په ضد باندې استعمال نه سي. اصلي دغه هدف لپاره دوی هم کوشش کوي، موږ هم کوشش کوو. کوم تشویش چې د دوی هغه دوی موږ ته پېښېږي، زموږ تشویش موږ دوی ته پېښوو. البته په دې کې کله کله داسې چې د دغسې بعضې مسایل راځي د هغه د حل موندلو دپاره داسې یو طریقه باندې چې هغوی ته هم د منلو وړ شي، موږ ته هم د منلو وړ وي، نو وخت اخلي او پر هغه باندې بحث خپل په مابین کې ورکول کېږي، بیا د هغوی سره ناسته وي. نو په دې وجه باندې کله کله مذاکرات د اوږده سي او پیشرفت یقیني لرو. او څومره چې دغه موږ مذاکرات اوږده سوي دي هغه زموږ اطمینانونه وو یا چې د دوی کوم تشویشونه د رفع کېدل وو هغه تقریبا یعنې ښه سوي دي او هغه زموږ دغه تقریبا د تشویشونه لرې سوي دي یا د دوی چې کوم وه هغه لرې سوي دي. مثلا زموږ د خاورې د نه استعمال په باره کې د دوی په ضد باندې یا د دوی د وتلو په باره کې چې کوم مسایل کوم سوالونه موږ ته پیدا دي د هغه نه وروسته د افغانستان حالات څنګه یا مثلا د نه مداخلو افغانستان کې د نه لاس وهونو دا شیان چې کوم دي دا ټول اوس موږ ارزیابي کوو او هغه باندې قدم په قدم موږ رفتار کوو پر هغه باندې. داسې ویل کېدله په پیل کې چې دغه مذاکراتو په پای کې به یو اعلامیه نشر سي، سبا د دې امکان شته چې یو اعلامیه نشر سي؟ د اعلامیې فکر نه کوم، ځکه داسې که وکولی شو زموږ دغه اوس په الحال د دوه بخشه د زموږ د مسودې که موږ نهایي کړو نو هغه څه وروسته به بیا دې څه دغه کول کېږي چې بیا به یو اعلامیه هم د دې لپاره چې دغه نهایي د دې دوو مسئلو چې زموږ د خاورې نه استعمال د دوی په ضد باندې او د دوی چې دوی د مهالویش کله دوی تعیین کړي پر هغه د شهیدانو په حضور کې هغه به هغه وخت یو اعلامیه خپرېږي او په الحال داسې نږدې زه فکر نه کوم چې سبا ته به دا کار وشي. امریکایان په څومره وخت کې وتل غواړي د افغانستان؟ نو دا دوی به هم شاید دوی هم خپل د ارزیابي کړې ده چې موږ په دونه وخت کې او موږ ته به هم اندازه لګېږي. موږ د خپلو چې کوم زموږ هغه ملګري نظامي ملګري د هغوی څخه هم د دې معلومات لرو چې په څونه اندازه کې دوی باید کولی شي او موږ د خپل د افغانستان حالات هم دغه ارزیابي کولو سره موږ هم یو څه شیان لرو چې دوی ته وایي په دونه موده کې تاسې باید ووځئ او دوی بیا خپل مشکلات سنجوي چې په دونه کې موږ ووځو. نو کوشش کوو چې هغه ځای ته اخر سره راسو چې توافق ته سره ورسېږو چې هغه زموږ دپاره هم د منلو وړ وي چې دوی ووځي او دوی ته هم قناعت پر هغه باندې ورکړو، دوی هم قناعت حاصل چې یاره دوی باندې تر دې توافق لپاره کوشش کوو د دواړو طرفو څخه. ټرمپ په دې وروستیو کې ویل دي چې دوی دته د ده نظامیان وایي چې موږ که د افغانستان څخه راووځو نو دا جګړه به د افغانستان څخه امریکا ته را انتقال سي. په دې اړه باندې تاسو څه وایاست؟ نه دا خبره نادرسته ده، دا خبره ځکه صحیح نه ده. افغانانو تقریبا په دغه اوس د پخوا نه بیا په دغه اوس په دې 18 کاله چې تېر سو په دې کې افغانانو خصوصا اسلامي امارت دا ثابته کړه چې د افغان اسلامي امارت هیڅ داسې وګړي نه دي ثابت سوي چې هغوی د باندې بغیر د امریکې نه یو چاته کوم ضرر رسولی یا کوم هلته کوم انفجار کړی یا په هغه ځای کې کوم یو داسې حمله کړي. افغانان چې دي هغوی د خپل وطن د اشغال په خاطر باندې جهاد ته ادامه ورکړې ده او تر هغو به جهاد کوي تر څو د وطن څخه اشغال ورکېږي. اما دا چې د نورو وطنو ته ځي یا په بل ځای کې داسې یو پیښې کوي هغه نه څوک ثبوت لري او دا خبره یې نادرسته ده. دې موږ اطمینان ورکوو چې موږ یوازې نه یوازې د هغوی دپاره بل د هر چا دپاره موږ نه غواړو چې افغانانو خپله دا داب او دا عادت نه دی چې چې بل چاته ضرر ورسوي او نه دا پیښې د په تاریخ ثبت سوي دي. البته د دې هم دا اطمینان ورکړی دی اوس چې زموږ د خاورې به هم څوک داسې به پرېنږدو چې زموږ د خاورې نه بل چاته ضرر ورسوي نو که نور څوک او نه به داسې څوک پرېږدو چې هغه زموږ خاوره د بل چا په ضد استعمال کړي. ډېره مننه. ستاسو مننه چې